دوستانو د زمیر خان زمیر دوه بچیان سیلاب وړي دي. الله پاک دې دوی ته صحت ورکړي. زمیر خان زمیر دوه بچیان چې نن عمرې ته روان وو سعودي ته، هغه اوس په سوشل میډیا اکاونټ باندې خپله ویډیو جاري کړې ده چې د هغه دوه بچیان سیلاب وړي دي. راځئ چې د هغه په اړه باندې تازه معلومات وګورو. الله پاک دې دوی ته صحت ورکړي، خدای پاک دې د ده صبر ورکړي. راځئ د زمیر خان زمیر د دوه بچیانو په اړه باندې تازه معلومات وګورو. بھیا د بچو سخت رم خدای وساته. السلام علیکم. زما په خپل زمیر خان ته مې اوس میسج هم وکړو. ما وی زړه بالکل خطه پورته کوم، حوصله په ځای ساته. دا د انسان خبره هر چاته هغه چاته پته لګي چې چا په کور راشي. دا دغه دوه بچي دي، یو زبیر دی یو عمر دی، او داسې ورسره دغه ملګری اسرار ورسره د دوی ترام. تاسو ته نن پته ور زبیر غړ فلایټ وراتلو سعودي عرب ته عمرې واره. دا خلکو ډېره مننه. د روشا د خلکو د ملکن درګاه د 11-22 والا ریسکیو والا هغوی نه سیلاب ګاډی ویوړو. سیلاب کې ډوب شو، خو زه به د الله په ما باندې به ډېر رقم د چا دوا به وه. دوه زامن مې و پکې دواړه مشران، زبیر عمر، اسرار و مستمر جي صاحب. الله بچ کړله. زبیر خو لاس مات دی، خو بس دا روشا د خلکو ته خپل کلي علاقې د ریسکیو والا ډېره مننه. اصل کې نن د دوی فلایټ او هم کله عمرې له تلل سعودي عرب ته تلل. د زبیر روان و د زمیر خان دا بچی. بهرحال دا چې کوم دا اوبه راغلي دي، کوم چې دا باران سره کوم سیلاب خور دي روشا دي خور دغه ځای سره، نو هغې ګاډی ته وړی دی، نو په هغې کې زخمیان دي. بهرحال د زبیر تقریبا اپریشن هم دی. ټول ورته دعا کوئ. او زه په خپله خو پېښور کې ما اوس مې زمیر ته میسج کې ومې ما چې صحیح نو زموږ ټول پښتانه ګورې تا سره ولاړ دي او دعا به کوي ورته چې الله دې ورله صحت کامله ورکړي. او انشاءالله خبره د دعا پیږي، نور هېڅ هم نه کېږي. انسان به څه وکړي چې څه د لاس وخت خدمتي او الله ته دعا کول دي چې الله دې ورله اپریشن کامیاب کړي. او انشاءالله الله دې ټول له صبر ورکړي. دا د الله تعالی یو لوی رحم و موږ ټولو باندې، په ضمیر دې باندې، د هغې په بچو مور پلار باندې چې الله تعالی هغې له دومره بچ کړل په دومره یو لویه ریله کې. بیا هغې ګاډی که تاسو په دې سکرین ښکاري ګاډی به دې کم حالات دی او هغې ټول پکې الحمدلله الله تعالی د مرګ نه بچ کړي دي. نو دا د الله تعالی یو لوی فضل دی الحمدلله. او الله تعالی دې ورله صحت کامله ورکړي او الله تعالی دې د دوی د اپریشن کامیاب کړي.